یو وزیر به د باچا سره د ملک چارې چلولې. باچا به اکثر هسې ناست و او ټول کارونه به وزیر ترسره کول. د دغې وزیر په زړه کې لالچ پیدا شو چې هر څه زه کوم او نوم پې د باچا کیږي. هغه باچا ته وویل چې باچا سلامت د دې ټول ملک انتظام زما په کار او زیار روان دی. په ځان مې شپه ورځ یوه کړې ده، ستا او ستا د ملک په خدمت کې بوخ یم. که د دې ملک دا نیمه بادشاهي ما ته راکړې نو داسې به زما د خدماتو اعتراف وشي. باچا ورته وویل چې زه ستا نه د 3 سوالونو تپوس کوم. که تا جوابونه راکړه نو نیمه بادشاهي ستا شوه. وزیر ورته وویل ډېره ښه ده، سوالونه رانه وتپوسئ. باچا ورته وویل چې وړاندې سوال دا دی چې په دې دنیا کې د ټولو نه لویه دوکه او فریب څه څیز دی. دویم سوال دا چې کره او پوره رښتیا څه دي. دغه شان دریم سوال دا دی چې د انسان د ټولو نه لویه کمزوري څه ده. وزیر چې د باچا سوالونه واورېدل نو بیخي حیران شو او د دغې سوالونو د جواب دپاره د باچا نه 3 ورځې مهلت وغوښتو. وزیر د دربار نه راووت او د جوابونو دپاره د مختلفو کسانو خواله لاړ، ولې د چا نه مطمئن نه شو. په 3مه ورځ ماښام د یو ملنګ سره د ښار نه بهر په شړه کې لیده کاته وشوه. وزیر د ملنګ په خوا کې کېناست او دغه 3 سوالونه یې ترې وتپوسل. ملنګ ورته وویل چې ستا د سوالونو جوابونه ډېر اسان دي، تا ځان هسې دومره پریشانه کړی دی. وزیر ورته وویل چې هغه څنګه. ملنګ ورته وویل دنیا کې د ټولو نه لویه دوکه او فریب ژوند دی، دغسې د انسان دپاره د ټولو نه لوی رښتیا مرګ دی. وزیر ویل ښه، د 3م سوال جواب څه دی چې د انسان د ټولو نه لویه کمزوري څه ده. ملنګ ورته وویل چې د دې سوال جواب به درته هله درکوم چې زما د دغه سپي د چټ نه اوبه وڅښې. وزیر خو د نیمې باچاهۍ لالچ راغیستی و، اگر چې د سپي سره په چټ کې اوبه څښل ورته ډېره ګرانه وه، خو سترګې پټې کړې او په چټ ورغې، اوبه یې ترې وڅښلې. ملنګ ته یې وویل ستا شرط مې پوره کړو، 3م جواب راته وښیه. ملنګ ورته ویل تا ته خپل جواب میلاو شو او دغه جواب لالچ دی. په دنیا کې د انسان د ټولو نه لویه کمزوري لالچ ده. لکه څنګه چې تا د نیمې باچاهۍ په لالچ کې د سپي د چټ نه اوبه وڅښلې، دغسې سبا به د پوره باچاهۍ په لالچ کې د دې نه هم ډېر پرېوتې غورځېدلي کار ته اماده شي.